يا صاحبي غوره وینا قبل الندم والفوت يا مغرور. د پاکو خلقو صفات نه بدلیږي ولو که حالات بدل سي. عزتمند د همیش لپاره همداسې وي ولو که غریب سي. او بخښنه کوونکي باندې که ظلم هم وسي بیا هم په هغه حال وي. الأجل لا حصل خانت أعذارا. په هغه لار کې اغزي مکره چې پر هغه لار تګ او راتګ کیږي ځکه داسې نه چې کومه ورځ پرې ستا پښه ور برابره سي. والملاك عن شمالك يكتب وزراك. کله چې ګناهونه اوش ته ورسېږي سر ته ورسېږي نو د ځمکې مخ د انسان د پاره تنګېږي لیکن د استغفار په ویلو سره بیرته پراختیا ترلاسه کولی سي. أعذارك لا يغرك لا شبابك والزمان يدور والملاك عن شمالك يكتب. ژوند هم دغه دی چې تیر سو او تیر بسی خو هوښیاران ځینې ډېر څه زده کوي او خپل ژوند کې مثبت بدلون ته ځای ورکوي. لا يغرك لا شبابك والزمان يدور والملاك عن شمالك يكتب. د دین او د دنیا لپاره پاک اوسي ځکه چې ناپاکه خلک په دین او په دنیا دواړو باندې خوار على الفرض وتحصن بأذكارك اتقي بديع السماء وتجنب المحذور. ساده خلکو ته د احمقانو د بیوقوفانو په سترګه مه ګورئ. باور وکړئ هغوی خپله نه دي غوښتي چې ځان بازاري جوړ کړي چې بازاري واوسېږي. انحارت أفكارك فز فز قبل الندم والفوت يا مغرور. الأجل لا حصل. بده وینا بدې خبرې درې کسانو ته تاوان رسوي. یو وینا کوونکي ته چې کم څوک دا خبره کوي، دویم د چا په حکله چې بد وایي، دریم چې څوک ورته غوږ نیسي. بحال النبي والذنب له مغفور كم يتوب في ليلته يا مكثر عذارك. ستر او پیاوړي کسان هغه دي چې د ژوند ډېر ترخه واقعیتونه برداشت کړي او صبر باندې وکړي. والسلام.